السلام علیکم ګرانو زده کوونکو د سمارټ لرنینګ کمپیوټر اکیډمي چینل ته ښه راغلاست. نن غواړم چې تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی سو په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې زرګونو کسانو ته په یو ځل سره اطلاعنامې ترتیب کړو. د دې لپاره لومړی باید تاسې په مایکروسافټ ورډ کې د اطلاعنامې ډیزاین جوړ کړی وي چې دا زموږ ته لپاره د اطلاعنامې یو ډیزاین دی چې جوړ شوی دی. دوهم تاسې باید په مایکروسافټ اکسل کې نتایج رسولي، دا چې نتایج څنګه جوړیږي، د اول نمره، دوم نمره، کامیابه، ناکامه، دغه موږ تاسې په مایکروسافټ اکسل کې به انشاءالله زه در سره شریکوم. اوس د فارم مې فقط داسې کړی دی چې نوم، د پلار نوم مې رسولی، مضامین مې رسولی او د هغه مضمون نمرې رسېدلي چې څو نمرې وړي دي دا شاګرد. مجموعه مو رایستلې چې دغه عمومي مجموعه څو کېږي. دا حساب جلا ما خپل فارمول د ځان دپاره وکړی چې فقط دغه کامیاب او ناکامه زه معلوم کړم. درجه مو رایستلې، څوک اول نمره، څوک نمره، څوک صوب، څوک ناصوب، څوک رخصت، څوک ناروغ. دغه په نتایجو کې ټوله رسول کېږي. زه اوس فقط تاسو ته د نتایجو برخه نه وایم، زه اوس فقط تاسو ته دا وایم چې دغه نتایج په اطلاعنامه کې څنګه دا شاګرد د خپله جلا جلا رسیږي. یو شی چې دغه عکس یو څه بیا فرق کوي، ډېر کسان په د عکس کې غلطي کوي، هغه دا دی چې دا غلطي په دې ځای کې پیښیږي چې د اکثره زده کوونکي د هایپرلینک د لارې عکس راخلي. هغه که تاسو راواخلئ بیا کار نه کوي، نو تاسې باید فارمول استعمال کړئ او دا هر شاګرد عکس باید ستاسو سره داسې در سره وي. مثلا فرض که دا یو عکس دی، ما په یوه سره ښوول دی، کیدای سي تاسې په احمد سره وښیاست، کیدای سي تاسې په محمود سره وښیاست. دغه عکس که تاسو رایټ کلیک وکړئ دلته راسئ، دا د عکس لوکیشن تاسو درته ښیي چې دا په سی ډرایو کې دلته پروت دی. تاسې بیا دغه ځای کاپي کړئ در سره، کنټرول سی کاپي. ګورئ اول عکس یو ټکی جی پی جی، دا د نوم دی. زه اوس دلته راځم مساوي، په دې ځای کې به تاسو ورکړئ هایپرلینک په دې شکل مساوي، هایپرلینک قوس خلاص ډبل کوټیشن کنټرول وی پیسټ. کله چې پیسټ کړئ په دې ځای کې به تاسې ولیکئ دوه سلاشه به ورکړئ چې موږ ته دپاره دوه سلاشه راسي، بیا به ولیکئ یو ټکی جی پی جی، ځکه هغه عکس نوم د هغه رقم او بیا به هم ډبل کوټیشن بند کړئ. دلته چې تاسو ته دغه یو سلاش درکول شوی دی، دا به تاسې په دوه واړوئ. دا د دې دپاره چې تاسې کله کلیک وکړئ بیا هغه عکس تاسو ته خپله راخلاصېږي. انټر کړئ. اوس چې هر کله تاسو پر دغه عکس کلیک وکړئ هغه عکس تاسو ته خپله دا دې راخلاصېږي. داسې نو ډېر عکسونه دي چې هر یو تاسو به داسې نه لیکئ، فقط داسې به انتخاب کړئ در سره، دا فارمول به داسې راکش کړئ. دلته به بیا په دا دوهم عکس کې ودرېږئ. که چیرې په نامه سره تاسو ښوولی و چې د احمد عکس، نو بیا احمد ولیکئ. که چیرې دویمه شماره و زه فقط دویمه شماره لیکم، که درېیمه شماره و درېیمه شماره په دې ترتیب سره لیکو. هر کله چې بیا تاسو کلیک وکړئ هغه عکس تاسو ته خپله راخلاصېږي. اوس غواړو چې همدغه نتایج ورسوو و اطلاعنامې ته. د دې دپاره به تاسې میلینګ ټیب ته راسئ، سټارټ میل میرج کې به لیټر در سره انتخاب کړئ، سلیکټ ریسیپینټ ته به راسئ، دلته به ورته ووایاست چې یوز ان ایګزسټینګ لیست، زه یو جوړ لیست لرم، هغه پر ډیسکټاپ پروت دی، اطلاعنامې په نامه اوکې کړئ در سره. اوس دلته موږ تاسې باید اول د واره د زده کوونکي نوم راسي، نو تاسې به انسرټ مینج ته راسئ، په دې ځای کې به نوم اډ کړئ در سره. دوهم په دې ځای کې د شاګرد د پلار نوم باید راسي، نو تاسې راځئ فیل نیم ته، دلته د پلار نوم اډوئ. ټولګي خو په ټولو کې تغیر نه کوي، دا هغه شان چې تغیر کوي هغه به تاسې انټر کړئ. د اساس نمبر ته ماته دلته انټر کړه، په دې ځای کې د اساس نمبر، کال هم تغیر نه کوي راته. نو دلته راځو موږ تاسې په مضامینو کې اوس د چارنیمه دپاره ترتیب شوی دی. تاسې که د سلانه دپاره ترتیب کړي سلانه نمرې بیا هم دلته ورسوي سره. اوس زه دلته درېږم په دې ځای کې ورکوم چې مثلا قرآن کریم دینیات په دغه شکل سره ټوله
دغه ټولو مضامین نمرې په دغه شکل سره د هر مضمون نمرې دلته خپل رسو. مثلا لکه د پښتو ده، د پښتو سره رسو. کله چې مو دا ټول په دا ترتیب سره ورسول، بیا دوام سیکشن ته راوړو چې هغه زموږ د ازیر و غیر ازیر شمیرې. مثلا په دې ځای کې ورته وایي چې ته ماته صوب اډ کړه، تر دغه لاندې ناصوب اډو، تر هغه لاندې رخصت، تر هغه لاندې هم ناروغ. اوس دلته راځو عکس ته که غواړو چې موږ تاسې دغه عکس دننه په دا شیپ کې راوړو. دا خو یو شیپ دی چې زموږ څه دپاره جوړ شوی دی. که غواړو چې دننه یې دلته راولي نو کنټرول اف نه بټن وي، تر څو موږ دلته بیا ورته ولیکو انکلود. انکلود دا معنی چې دننه د پکچر په دا ځای کې راته راوله، انکلود پکچر. انکلود پکچر فاصله ډبل کوټیشن. کله چې مو ډبل کوټیشن کېښودی، بیا هم انسرټ میرج فیلډ ته راځئ. په دې ځای کې ورته وایاست چې ته ماته عکس راته وښیه. تاسو ته عکس ښکاره کېږي. اوس چې دا کله انټري سو، دلته هم په دې ځای کې دغه نوم دلته هم تغییر کړئ، او تا نوم دلته هم راته تغییر کړئ، نوم چې راسي، او دغه د فلار د نامه دلته راسي. اوس چې کله دا جوړ سو، فقط تاسې چیک فارېرر کې اوکې کې د هر کس دپاره تاسو ته جلا جلا اطلاعنامه جوړ سو. دلته درته چې دغه نفر چې محمد جمعه نومیږي، د خیر محمد زوی دی، دغه اساس نمبر دی، په دې ځای کې دغه دون صوب دی، دون ناصوب دی، دون رخصت دی، دون ناروغ دی، دون نمرې دی. په دې ځای کې تاسو ته ولولي، هلته تاسو ته معلومیږي چې دا بریالی دی، اول نمره دی، عمومي مجموعه دونه ده. عکس چې نه دی راغلی، د عکس لپاره فقط تاسې په کیبورډ کې اف نه بټن پریس کړئ، د هغه زده کوونکي عکس به ورسره خپله راسي. اف نه بټن لاندې لار دا ده چې ټوله سلیکټ کړئ، کنټرول ای پریس کړئ، بیا تاسې اف نه بټن ورسره ووهئ، نو ټولو دپاره به اطلاعنامې په دې شکل سره جوړې شي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرې مو خوښه شوې وي نو د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.